یو جنۍ چې په طوفان کې د خپل مرګرو سره ونخلیږي او به بدقسمتۍ سره د ټول مرګري په دغه طوفان کې ورکوم شي او به دا جنۍ قسم وخوري چې دغه د مشکلاتو جړ به زه د بنیاد نه روکاږم آیا دغه جنۍ په دغه میشن کې کامیاب شي او که ناکامه بشي نو راځئ دغه فلم ما سره وګورئ دا فلم هم لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ په دغه فلم کې موږ کیټ نومې جنۍ ګورو چې هغې سره څلور مرګري راغلي وي دغه مرګري د موسم ساینټسټ وي یعنې دا راتلونکي موسم باره کې حکومت ته خبر ورکوي چې اوس به ورېځ وي او که باران او که طوفان کیټ یو ویډیو جوړوي او هلته کې څه کیمیکلو سره ولاړې وي او ورته وایي چې اوس یو طوفان را روان دی او موږ په دغه طوفان په منځ کې به دغه کیمیکل لیکوډ به هلته کې پرېږدو بیا به دغه طوفان ډېر زیات په مزه شي او هم درېږي دغه ټول ملګري په خپلو گاډیو کې کښېني او بیا هغه طوفان طرف ته روانېږي او د دې مرګرو کې یو نوم وي چې هغه جاوی وي او دغه هلک خپل گاډي کې ویسارېږي کیټ او د دې باقایه مرګري دغه کیمیکلي ځان سره روان کړي وي کله چې دوی طوفان منځ کې ورسېږي نو دوی ته پته ولګي چې مخامخ څه هم نه ښکارېږي په کوم باندې چې دغه جنۍ ویریږي او دوی ته پته ولګي چې د طوفان غټه جونکه روانه ده او دې سره به وجنګېږي دا وایي یو غټه جټکه راشي او د دې ګاډۍ هم هلته کې واړي او بیا دغه کیمیکل هلته کې ټول هم بهار ته راپرېوځي څنګه چې دغه طوفان په تیزه راځي او دغه ډرمانو سره لګېږي نو دغه ډرمانو نه ټول کیمیکل بهار ته روځي او بره په هوا کې الوزېږي په دغه حرکت باندې دغه ټول ملګري ډېر زیات خوشحالېږي او دوی فیصله کوي چې واپس دلته نه لاړ شي او دغه ډیوایسونه چې دوی ښخ کړي وي هغه هم اکټیویټډ شي او دوی ته اوس ریډینګ باندې پته لګېږي دلته کې موږ وګورو چې دغه طوفان په مزه کېدلو بجای اوس نور هم تیز شو او دلته کې تباهي هم نوره مچاووي جاوی هم خپلو ملګرو ته اپډیټ ورکوي چې دغه کیمیکلو په وجه باندې طوفان خو څه په مزه نه شو بلکې نور هم تیز شو دا خبره چې دا ملګري ووري هغه د خپل ګاډي سپیډ تیزوي او دلته نه تښتېږي د ګاډي اکسیډنټ وشو دی د ګاډي نه بهر ته رامنډې کې هلته کې یو پولیس له هغې لاندې یو غواړي چې پټ شي چې دغه طوفان نه بچ شي او د کیټ یو ملګری په دغه طوفان کې راګیر شي او هغه په هوا کې بره لاړ شي او اسمان ته وخیږي او هغه کس مړ شي د کیټ یو بله ملګری چې دی بس شاته رامنډې وخي او ځان بچ کوي او اچانک هلته نه یو غټ غونډه کې شی راشي او دغه جنۍ ووخي او هغه هم ځان سره غیبه کړي او مړې کړي بیا کیټ او هغې یو ملګری هلته کې پل لاندې ځان گیر کړي او دغه طوفان نور هم ډېر زیات تیز شوی وي او د ورېدو نوم هم بیخي نه اخلي او لږ ساعت پس د دې هغه ملګری هم په هوا کې لاړ شي او هغه مړ شي کیټ دلته کې ځان په یو لوحې یو شیماني نیولې وي او ځان یې ډېر کلک دلته کې ویسار کړی وي او په څلورو ملګرو کې واحد دا یو جنۍ وي چې دلته کې بچی وي لږ څو ګنټو پس چې کله دغه طوفان ودرېږي نو کیټ بهر ته راشي او هغې خپه هم زخمي وي بهر دا کلی ګورو چې هلته کې ډېر زیاته تباهي شوي وي خلک هم مړه وي د خلکو کورونه هم مړه وي او له موسم محکمیاتو والا ته دا هم اندازه نه وي چې دومره یو تیز طوفان به هم راځي ځکه نه پس موږ ټایم ګورو چې کیټ اوس په نیویارک کې یو دفتر کې کار کوي کیټ خپل زوړ کور پرېغوستی وي ولې چې هغه څه نه پس ته د دې ټول ملګري مړه شوي وي او دا نه غواړي چې په هغه کور کې اوسېږي او خپل ملګري ورته وریادېږي بیا موږ جاوی ګورو چې راغلی وي او کیټ سره ملاقات وکړي او هغې ته یوه خبره کوي چې دلته کې راغلی یم چې تاسو یوه خبره شیر کړم زه په یو کمپنۍ کې کار کوم هغه کمپنۍ یو ډیوایس جوړ کړی دی او هغه د طوفان نوعیت هم معلومولی شي او دغه انفارمیشن دنیا ته هم ورکولی شي کیټ په دغه خبرې باندې سره اګري شي او بیا دې سره تیاره شي چې هغه کمپنۍ ته لاړ شي او دوی دواړه هغې سره کار هم وکړي جاوی دغه شانتې کیټ خپلې کمپنۍ ته راولي او هلته کې خلکو سره ملاووي بیا دلته کې یو مشهور سړی راشي چې د هغې نوم ټایګر وي دغه سړي خپل ځان سره ټول ټیم هم راوستی وي د دغه سړي کار څه وي چې دا طوفان منځ کې لاړ شي او هلته کې ټول صورتحال وګوري او ریکارډینګ وکړي واپس راشي او دغه ټول هر څه خلکو سره شیر هم کړي ټایګر د کیټ خوا ته راشي او غواړي چې دې سره څه خبرې وکړي خو کیټ دې سره خبرې کول نه غواړي او بیا دا هغه هلته نه لاړه شي او جاوی خوا ته راشي لږ ساعت پس دغه ټول خلک په ګاډو کې کښېني او یو طوفان خوا ته ورروانېږي ټایګر هم خپل ملګرو سره شي او دې پسې شاته را روان شي خو په لاره کې ټایګر لږه غونډه کې مستی کوي او د جاوی ګاډي سره خپل ګاډي جنګوي په کوم باندې چې جاوی نه ګاډی بیتولی شي او لاندې کچې ته خوی شي جاوی د خپل ټیم نه لږ غونډه کې اخوا شي او بیا موږ وګورو چې دغه ټول خلک له طوفان خوا ته راغلي وي دغه طوفان په ورو ورو باندې تیزېږي او بیا دې دواړه هلته کې ګاډي ودرې او له خپل ګاډي نه راکوشي جاوی خپل ټول ډیوایسونه اکټیویټ کوي او کیټ دغه طوفان باندې نظر ساتي جاوی چې یو ځل بیا دغه طوفان وګوري او کیټ هم نو دې دواړه ډېر زیات یو ځل بیا ویریږي جاوی د چې دلته نه وتښتېږو او بیا دې دواړه ډېر زیات ویریږي او په خپل ګاډو کې کښېني او هلته نه روان شي او د خپل کار چې کوم و هغه په نیمایي کې هم پرېږدي ټایګر دوی سره ملاویږي او هغه ورته وایي چې زه به دغه طوفان منځ ته ځم او بیا هغه ډېر په سمجدارۍ سره او په ترکي باندې دغه طوفان خوا ته ورروانېږي
د دې په ګاډي کې سجبهونه کې ډریلینګ ماشینونه وي او دا به الته ځکیږي او د خپل ګاډي نه ډریلینګ شروع کوي او خپل ګاډي لاندې په ځمکه کې نښلوي. دوی له طوفان منځ ته راځي او هلته کې پټاخي او آتشبازي کوي او دغه کیسه له لرې نه جاوي او کیټ هم ګوري. دوی دواړه هم ډېر زیات حیرانه پاتې شي او دغه شانتي بدیماني ماښام شي. ماښام ټایم دی هوټل راځي کوم ځای چې ټایګر او هغې ټیم هم دغه هوټل کې وي. څاروي دغه پیله ځل وي چې دې کیټ سره ملاقات وکړي. کیټ د دغه ټیم سره خبرې کوي او دې ته پته لګېږي چې په دغه ټیم کې هر یو کس د طوفان باره کې ښه معلومات ځان سره لري او ټایګر هم یو غټ سایزدان دی. بې جاویزي او هلته کې یو سړي سره ملاقات کوي او دې ته په دغه طوفان کې چې کوم له خلکو زمینونه او پراپرټي تباه شوي وي دغه ټول تصویران دې سړي ته ښایي. دواړه غواړي چې یو میچ وګوري. کله چې دوی سټیډیم ته راشي او هلته کې کښېني نو دلته کې تیزي هواګانې شروع شي او لږ ساعت پس دلته کې به یو غټ طوفان راتلو والا وي. په دغه حالاتو کې خلک ډېر زیات ویریږي او خوا دېخوا منډې شروع کړي. دا خلک چې کله ګبره وګوري نو دوی دواړه هلته کې دا ټول خلک یو ځای کړي او یو دکان ته یې راولي. دلته کې نه څه بلډینګ وي او نه څه بیسمنټ وي ځکه خو دلته کې خطره لږه ډېره زیاته شي. کیټ دلته ټول خلک ځان سره راولي او مخامخ منډه کوي. هلته کې یو پل وي او له هغې لاندې پټوي. خو هلته کې یو ښځه او خاوند وي هغې ویریږي او په خپل ګاډي کې کښېني او هلته نه ځي. خو بیا د دې ګاډی په هوا کې ګیر شي او بر اسمان کې والوزیږي. بل خوا ته چې کوم خلک په هغه دکان کې پټ وي هلته کې هم طوفان راشي او هغه ټول دکان والوزي او بل خوا ته دا یو ماشوم او یو مور وي چې هغه دغه پل لاندې پټوي. سړی ګیر وي هغه ځان سره راولي خو یو ګاډی په زوره راشي او د دې خوا ته راولویږي. دغه دکان مالک په هوا کې والوزیږي او له هغې مرګ وشي. طوفان چې کله ودرېږي نو جاوي موږ وګورو چې هغه ډیلرې ځان سره راوستی وي او بیا هغه کیټ سره ملاویږي. کیټ ورته وایي چې ما له اوس پته ولګېده ته دغه ډیلر راولي او کومې ځمکې چې تباه شوي دي نو ته په هغه ډیلر باندې له خلکو نه یې اخلي او په دغه طوفان کې له خلکو څومره نقصانونه شوي دي او له خلکو کورونه تباه شوي دي او ته څومره لالچي انسان یې له خلکو غلطه فایده اخلي او دا یو غلطه خبره ده. جاوید دې ته وایي چې ته غلط او له صحیح خبره خو بالکل مه کوه. ستا په پروجیکټ کې ما خپل 3 ملګري بېللي دي او ستا د وجې هغه 3 کسان مړه شوي دي. کیټ چې کله دا خبره واورېږي هغه غلی شي او هغې ته د خپلې غلطۍ احساس وشي خو په دې معنی جاوید یې نه معافي وغواړي. خو کیټ نه غواړي چې د هغه سړي سره خبرې وکړي او ځکه خو ته هغه هلته نه لاړه شي. کیټ لاړ شي او خپل کور ته راشي. د دې کور دلته کې نږدې وي. دا ډېر متپس کور ته راغلی وي ځکه خو چې د دې مور دا وګوري هغه ډېره زیاته خوشحاله هم شي. دا خپل له بچپن ټول تصویران او پروجیکټس ګوري په کومه چې دا خوشحالېږي. دلته کې به ټایګر هم راشي او هغه کیټ ته وایي چې کیټ ما ستا باره کې ډېر معلومات وکړو ما ته پته ولګېده چې ته څوک یې او ما ته په میډیا کې هم کتلی دی خو تا ته چې څه شوي دي هغې کې ستا هېڅ هم غلطي نه ده او بیا دې ټول هلته کې کښېني او روټۍ خوري. بل ورځ موږ ټایګر ګورو چې کیټ سره ملګری شي او له هغې په پروجیکټ باندې یو ځل بیا کار شروع کړي چې هغه طوفان ودرولی شي. دا خبره چې کیټ واوري هغه به ژړی شي او دغه ټایګر ته ووایي چې زه داسې نشم کولی. ما په دغه پروجیکټ کې خپل ملګري بېللي دي او زه نه غواړم چې یو ځل بیا زما په وجه باندې څه خلکه مړه شي. ډېر زیاته غوسه وشي او ټایګر ته وایي چې هلته نه لاړ شه. خو کله چې ماښام ټایګر هلته نه روانېږي دا رامنډه کړي او هغې ته وایي چې ایسار شه او دې نه معافي هم وغواړي او دا غواړي چې یو ځل بیا په خپل پروجیکټ باندې کار شروع کړي او په دې کې دا له ټایګر نه مدد هم غواړي او دغه شانتې دې دواړه په هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړي. دې دواړو ریډینګ هم صحیح وي او هغې نه پسه دوی هغه ډرمونه اخلي او د طوفان خواته روانېږي. د طوفان منځ ته چې څنګه دوی راشي نو دوی هغه کیمیکل یو ځل بیا خوشې کړي په پیله خو دغه طوفان اوس بیا هم تیز شي خو بیا په مزه کېږي او دغه طوفان هلته کې ودرېږي. کیټ چې کله دغه نظاره وګوري هغه ډېر زیاته حیران او خوشحاله شي او شکر وکاږي چې شکر یې زما دغه پروجیکټ کار وکړو او زه کامیابه شوم. بل ورځ بیا موږ جاوید ګورو چې هغه راغلی وي او کیټ سره ملاقات. جاوید نه معافي غواړي او هغه ته وایي چې ما سره پیسو لپاره غلط کار کړی دی. ما پروجیکټ لپاره پیسې پکار وي ځکه خو ما هغه ډیلرانو سره ډیل وکړو او له خلکو پلاټونه او کورونه مې ورته خرڅ کړو. کیټ هم دغه سړی معاف کړي. بل ورځ بیا موږ ګورو چې کیټ او ټایګر یو ځل بیا طوفان ګوري او غواړي چې د هغې منځ ته لاړ شي او دغه طوفان هلته کې ودرېږي. په دغه میشن کې د ټایګر ټیم هم وي او جاوید هم خپل ټیم ځان سره راوستی وي. کله چې دوی طوفان ته نږدې راشي نو ډېر زیات ویریږي ولې چې په دغه طوفان کې یو ځل بیا دوی ته مخامخ څه هم نه ښکارېږي. خوا کې هلته کې یو میل وي او په دغه طوفان د وجې هغه میل کې دماکې وشي او یو تیز اور هم ولګي. اور پر ورو تیزیږي او جاوید ګاډي هم هلته کې الټه شي. ټایګر او دغه نور ملګري چې کله دغه ټوله نظاره وګوري نو هغې ویریږي او غواړي چې دغه خپل ګاډي واپس ته وکړي او ښار ته لاړ شي ولې چې دغه طوفان دومره تیز وي چې هر یو شی په هوا کې الوتولی شي او هر یو شی تباهولی شي. ښار ته چې کله دوی راشي نو هلته کې خلک الریډي ډېر زیات یېرېدلي وي او ټایګر او کیټ دلته کې خلکو ته چې مخامخ یو بلډینګ کې پټ شي. خو
اچانک مخامخ نه یو بس په هوا کې راشي او ټایګر وخی او په دې کې د ټایګر یو خپل هم زخمی شي او غلطه کې گیر شي او مخامخ چې کومه د بو ټینګي وي هغه هم راغورځېدو ولاوي او په دې معنی راتلو ولاوي خو په ټیک وخت باندې جاوی الته کې راځي او د دوان الته نه راځدوي او مخامخ یو ټریلټر ته ځي او ته کې ځان پټوي خو یو تیز طوفان راشي او دغه سلیما چت برا په هوا کې والوزيږي په کومه چې ډېر زیات خلک هم برا والوزيږي او خلک په کې زوبلم شي په منډه کې ځي او خپل کیمیکل ولا گاډي کې کینی او څه په طریقه باندې هغه طوفان مسته ځان رسوي ټول نه پیر هغه گاډي ډریل کوي او هغه نه پیس دا ټول ډرمان په هوا کې پریدي چې برا والوزيږي او دغه کیمیکل په طوفان کې وځي شي او ځل بیا په شروع کې دغه طوفان پرورو تیزيږي او دغه کیمیکل برا په هوا کې الوزيږي او په طوفان کې شاملېږي خو بیا په مزه دغه طوفان په مزه کېږي او یو څو غنټې پس خو بيخي ودرېږي دا ټول خلک چې کله وګوري چې طوفان ودرېږي نو ټول بهر ته راځي او اخواږي جاوي او کېټو مرمنډه کوي او دغه جنې مدد کوي او د گاډي نه بهر ته روکاږي خو خوشمنۍ سره دغه جنې بچي وي او د دې ځان هم بچوي او دا اوسه پورې ژوندۍ وي دا ټول خار خلک بهر ته روزي او لکېټ له بادرې کې سي هم کوي به لګ متپس مونږ ګورو چې جاوي راغلي وي او کېټ ایرپورټ کې پریدوي دا نیویارک ته روانوي او خپل پروجیکټ لپاره فنډینګ کوي دلته کې موږ ټایګر هم ګورو چې راغلی وي او کېټ سره ملاويږي کوم چې کېټ سره ډېر څه مینه وس کوي او د دې فلایټ دلته کې لیټ هم شي به ټایګر غواړي چې دغه جنې ځان سره کېني او واپس یې راولي په اخر کې موږ دغه درې ور مرګري ګورو چې په دغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی وي او غواړي تر اخره پورې په دغه پروجیکټونو باندې کار کوي او چرته چې هم طوفانونه راځي او په هغه کې دغه کیمیکل پریدي او هغه طوفانونه وساروي او د تبعینې بچ کوي